बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरीन दर्स چې مونږ تاسو لسته و هغه دا و چې سیټینګ باندې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې وې. صحیح ده. آخري موضوع چې مونږ په سیټینګ کې خبرې وکړې اپډیټس ان سکیورټي و. د نورسته بل زیاته مهمه او اساسي موضوع چې په وینډوز کې به تاسو هغه وای هغه کنټرول پنل دی چې تاسو خپل ټول کمپیوټر د دې طریق نه مدیریت کولای شي، کنټرول کولای شي. صحیح ده. کنټرول پنل تاسو د څو طریق نه خلاصولای شي. یو دا د کچیر غواړي تاسو د سٹارټ مینو د طریق نه خلاص کی راځي و سٹارټ ته چراغ لای دلته د آل پروګرام کې لاندې راشي. دلته یو بخش دی مونږ سره په نوم د وینډوز سیستم دلته چراغ دلته وګورئ مونږ سره کنټرول پنل دی. او که تاسو فکر دلته ما سره ډیسکټاپ کې مشته، ډیسکټاپ کې دا نه وي. ډیسکټاپ ته تاسو څنګه دا راوستلی شئ؟ دا ګور ما ډیلیټ کړ، اوس نشته که نه ډیسکټاپ کې. که غواړئ چې ډیسکټاپ د طریق نه دا راوړئ رایټ کلیک کوئ، پرسنلایز ته لاړ شئ، دلته چې راغلی دې ځای کې به لاړ شئ تیمز ته چې راغلی چینج ډیسکټاپ آیکن یا ډیسکټاپ آیکن سیټینګز دلته به راشئ. دلته چې راغلی دلته وګوره کنټرول پنل ټک مارک نه دی، دا به تاسو ټک کیږي. دا هم ټک ډیسکټاپ ته به خپله راشي، ځکه دا که ته غواړې چې دا آیکن ډیسکټاپ آیکنو کې اضافه شي نو په دې به کلیک کوې، اپلای اوکې دا دې راغی. صحیح شو، دلته راغی. که سرچ طریق نه خلاصوله یا رن طریق نه فقط کنټرول ولیکه، هلته به کنټرول پنل نه لیکي، کنټرول چې دې ولیکه انټر کلیک که خلاصېږي. کنټرول پنل کې ډېر موضوعات دي، نو شروع کوله خیر د اډمنسټریټیو ټولز څخه. دلته مونږ سره ډېر زیات کمانډونه دي، خو چې هغه ډېر زیات مهم دي هغه باندې کار کوو. زیاتره تکراري دي، مونږ سیټینګ کې ویلي دي. راځم په دې مې کلیک وکړو، په دې چې د کلیک وکړو دا ګوره بله داسې یو صفحه ماته خلاصېږي. دې طریق نه ته کولی شې ټول د کمپیوټر تنظیماتو کې تغییرات راوړي، مدیریت یې کړي، په همدې شکل نور مسایل. زیات موضوعات د زیاتره ستاسو مربوط نه کېږي، خو چې کم ستاسو مربوط کېږي هغه باندې خبرې کوو. اول کمپیوټر مینجمنټ باندې خبرې کوو، د کمپیوټر مدیریت. که غواړئ خپل کمپیوټر مدیریت کوئ دې ځینه کولی شئ، مثلا د یوزر جوړول، د ګروپ جوړول، صحیح ده، د یو ډیوایس انیبل کول او ډسیبل کول، هارډ ډسک کې پارټیشن جوړول، پارټیشن لرې کول، فارمټ کول، دا ټول کارونه دې ځینه کولی شو. دې باندې ډبل کلیک وکړئ، یو بله صفحه مونږ ته خلاصېږي، یو بله وینډو چې د هغه ځینه مونږ کولی شو دا کارونه چې ما مخکې یادوري وکړه دا ترسره کړو. دا ګورئ کمپیوټر مینجمنټ، خپل کمپیوټر دې ځینه مدیریت کولی شي تاسو. دا دې ځینه هم خلاصولی شو، دې ځینه هم کولی شو چې راشو چېرته مای کمپیوټر باندې دا نه دی دس پی سي د باندې رایټ کلیک وکړئ، منیج ته راشي، هماغه یوه خبره ده، هغه ځینه هم کېږي دې ځینه هم کېږي. دلته ډېرې خبرې دي، مونږ تاسو راځو په لوکل یوزرس اینډ ګروپ باندې خبرې کوو. په دې چې کله کلیک وکړئ دې کې مونږ سره یو یوزرس دی یو ګروپ دی. که غواړئ د خپل کمپیوټر ټول یوزر یې وګورئ، فعلا زما کمپیوټر کې څو یوزرې دي، په دې کلیک وکړه ما ته وایي دغه یوزر ستا په کمپیوټر کې دي. اډمنسټریټر دی، ډیفالټ اکاونټ دی، ګیسټ دی، صاحبزاده دی، سلام صافی دی او دا بل دی. کم یو چې فعاله دي پکې هغه داسې دا تیر نه دی لاندې چې راغلی، دا تیر په دې معنی چې دا ډسیبل دی، غیر فعال دی. دا یوزر غیر فعال دی که نه، دا ګوره تیر راغلی په دام غیر فعال دی، دام فعاله. فعلا دوه یوزر دي، یو صاحبزاده دی، یو سلام صافی، دا دوه یوزر فعاله دي. که غواړئ یو یوزر ختم کړي دا همدې ځینې کولی شي. یو خو کنټرول پنل هغه نه مونږ سیټینګ نه مونږ کولی شو که نه، مونږ ویلو دې ځینې هم کولی شي. په همدې یوزر مثلا سلام صافی نه غواړم دلته اوسي، دا یوزر ختمومه، په دې رایټ کلیک کړه، ډیلیټ انتخاب کړه. چې کله دې ډیلیټ کلیک کړو یس انتخاب کړه، سلام صافی څه شو؟ ختم شو ستا کمپیوټر نه. که غواړې چې ته مطمئنه شې دا واقعا ختم شوی دی که نه دی، دلته سرچ ته راځم، زه راځم لیکم سی ایم ډي. سی ایم ډي مې چې ولیکه رانه زه اډمنسټریټر وایم ورته. دلته اوس وګورئ مونږ تاسو دې طریق نه ویلو چې څنګه یوزر جوړو. دلته زه لیکم نیټ فاصله یوزر، انټر کلیک کړه، ټول یوزر ما ته ښایي چې زما په کمپیوټر کې څو یوزر دي. دلته اوس وګوره سلام صافی دلته شته نشته دی، صرف صاحبزاده پاتې دی، اډمنسټریټر دی، ډیفالټ اکاونټ، ګیسټ او دا بل دی. که غواړئ بیرته بل یوزر جوړ کړي ډېر ساده او اسانه، رایټ کلیک کړه دغه صفحه کې، دلته فرق نه کوي هر ځای کې، خو دغه صفحه کې رایټ کلیک نیو یوزر انتخاب کړه. نیو یوزر چې د انتخاب کړو یوزر ته دې نوم څه ورکړئ، زه ورته نوم ورکوم ورته چې د مثال په طور ما سلام صافی نوم ورته ورکوم چې تاسو ته معلوم شي چې بیرته راځي که نه. سلام صافی فول نوم یې چې ورته فول نیم سلام صافی دی.
دا مطلب ډسکرپشن کې نور څه معلومات لیکي چې دا د کوم ډپارټمنټ مربوط کیږي څوک د کوم وظایف ترسره کوي هغه دلته ولیکئ. بل پاسورډ ته ورکوي که نه ورکوي. که پاسورډ نه غواړئ بې پاسورډه یوزر جوړوئ فقط چې باندې کلیک کړه کریټ باندې کلیک کړه. که غواړئ چې پاسورډ ته ورکړي ورکړه پاسورډ. څه پاسورډ ورکوئ 1 2 3 دلته مې ولیکه دلته مې 1 2 3 کوم پاسورډ چې د بل ولیکه لاندې مو لیکئ. مهمه نه ده چې ساده پاسورډ لیکئ سخت لیکئ مشکل نه لري. که یو مو ورکړئ قبلیه ته دغه نه لاندې فقط چې تاسو په کریټ باندې کلیک کړئ ستاسو یوزر څه کېږي جوړیږي. خو دلته بعضې اپشنې دي لیکلی دی یوزر مست چینج پاسورډ اټ نیکسټ لاګن. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله چې سلام صافی خپل کمپیوټر ته لاګین کېږي یا هر څوک چې دغه یوزر نه کمپیوټر ته لاګین شي مثلا ما دا یوزر جوړ کړ قاري صاحب ته قاري صاحب ته مې ستا د یوزر پاسورډ 1 2 3 خو چې کله دا کمپیوټر ته په همدې یوزر لاګین شي خپل پاسورډ ولیکي دراو کمپیوټر ته میسج ورکوي وایي ته د پاسورډ چینج کړه ځکه دا پاسورډ چې د آی ټي سره ووالته بل پاسورډ ورکړه چې هغه داسې پاسورډ چې هغه ته معلومات نه وي. نو که غواړې چې داسې میسج درکړي دا بیا کلیک کړه او کوی چې نه دا ضروري نه ده دونه مهم یوزر نه دی دې نه کلیک لرې کړه بیا میسج نه درکوي درته صحیح ده. بل لیکلی دی یوزر کن ناٹ چینج پاسورډ. که چیرې تا په دې اپشن باندې کلیک وکړه دا یوزر خپل پاسورډ بیا نور نشي چینج کولی همدغه 1 2 3 پاسورډ د دایمي پاسورډ شو چینج کولی نشي. او بل کم کسان چې زموږ سرور سره کمپیوټر وصل دي لکه قاري صاحب کمپیوټر دی قاري صاحب خالد دی قاري صاحب بلال دی هغه 3 میاشتې بعد چې دی وایي پاسورډ تاسو 90 ورځې بعد تا ته وایي چې ته د پاسورډ چینج کړه اټومیټیکلی. که غواړې چې هغه میسج ورنه کړي چې پاسورډ 90 ورځې بعد چینج کړه بیا دا اپشن به انتخابوئ پاسورډ نیور ایکسپایرز یعنی په دې معنی دا پاسورډ لیمټ نه لري چې څو ورځې بعد به دا ایکسپایر شي 3 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد نو دا دې دپاره دی. نو ما څه وکړه د ټول اپشنونه مې کلیک لرې که فقط کریټ مې کلیک کړه. کریټ مې چې کلیک کړه دلته ما سره په نوم د سلام صافی یوزر جوړ شو که نه جوړ شو. که زه لاړ شم سی ام ډي کې دلته هماغه کمانډ لیکم ګوره نیټ فاصله یوزر مې ولیکه انټر مې کلیک کړه ور سلام صافی دلته راغلی که نه راغلی دی. که لاړ شم سټارټ دې طریق نه وګورئ ګورئ دلته راځي یوزر ته چې راشي سلام صافی دلته راغلی ما ته وایي فعلا ته لاګین یې دا سیفزاده یوزر ته که غواړې سلام صافی ته لاګین شي په دې باندې کلیک وکړه. نو که غواړې چې دا یوزر بیرته ډیلیټ کړي اسانه طریقه رایټ کلیک ډیلیټ ورته ووایه. که غواړې پاسورډ یې بدل کړي بیرته په همدې یوزر رایټ کلیک کړه چې لیکلي سیټ پاسورډ باندې کلیک کړه پریسیډ ورته ووایه. پاسورډ مخکې چې 1 2 3 اوس ورته یو مې ورته ولیکه اوکې پاسورډ چې شو سیټ شو د پاسورډ هز بین سیټ پاسورډ سیټ شو. اوس 1 2 3 پاسورډ د مثال په طور زه څه کوم لاګین کېږم چې تاسو مطمئن شئ چې واقعا پاسورډ چینج شو که چینج نه شو یوزر جوړ شوی که نه دی. دلته راځم سټارټ راغلم یوزر اکاونټ خپل اکاونټ راغلم دلته د سلام صافی باندې مې کلیک وکړو تاسو ته خو معلومیږي دا شی خو چې کله بل یوزر زه لاګین کوم ریکارډ حالت نه وځي نو په دې خاطر زه دا کار نه کوم صحیح ده. نو زه څه کوم دا نه هغه کوم ساین آوټ کوم نه دا یوزر صحیح ده خو تاسو دونه مطمئن شئ چې یوزر زمونږ جوړ شو دغه دلته راغی. دا د یوزر جوړول طریقه. بل اوس وګورئ اډمنسټریټر دلته موږ سره یوزر شته دلته ګوره اډمنسټریټر شته ګیسټ شته خو دلته یې نه ښیي ولې نه ښیي څوک ویلی شي ولې نه ښیي صرف سلام صاحب ډسیبل دی غیر فعال شوی دلته وګورئ دا ډسیبل دی که نه دی تیر شته که نه شته تیر پې دی دا په دې معنی چې دا ته نشي استعمالولی غیر فعاله دی. نو څه کوم په دې باندې مې رایټ کلیک کړو پراپرټیز ته لاړم پراپرټیز ته به راشي ګوره دلته لیکلي اکاونټ از ډسیبل دې نه به کلیک لرې کوي اپلای به کلیک کوي اوکې به کلیک کوي او دې بل باندې رایټ کلیک کوي پراپرټیز ته لاړ شئ دې نه اکاونټ از ډسیبل ټک مارک لرې که اپلای اوکې اوس راشي تاسو ته وګورئ سټارټ ته راځئ هماغه یوزر به ټول دلته راغلی ګیسټ هم راغی اډمنسټریټر هم راغی سلام صافی خو مخکې نه و تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. موږ څه کوو ستاسو کمپیوټر چې دا کم کارمندان کمپیوټر استعمالوي د هغوی ټولو کمپیوټرو کې اډمنسټریټر څه کوو موږ ډسیبل کوو غیر فعاله کوو په دې خاطر باندې که خدا نخواسته ستا کمپیوټر ته چا لاسرسی پیدا کړه اډمن یوزر ته بیا کولی شي زموږ سرور ته داخل شي نو په دې خاطر ستاسو زیاتره کمپیوټر کې موږ اډمنسټریټر چې کړی ډسیبل کړی دی فقط بل یوزر جوړو چې هغه ممبر د اډمنسټریټر دی یعنی په حیث د ماوین د هوټل به کار کوي داسې یو یوزر جوړو تاسو ته. نو دې ځینه کولی شي یوزر بند فعاله غیر فعاله پاسورډ چینج کوي جوړې کوي. بیرته راځم د اډمنسټریټر باندې رایټ کلیک کړه پراپرټیز ته لاړم دا مې څه کړه ډسیبل مې کړه اپلای اوکې. که غواړئ دې صفحې نه ډسیبل کړئ اوس ګورئ دلته چې موږ سره سی ام ډي صفحه وه ما چې تاسو ته مخکې وویله دې صفحې نه که غواړئ یوزر بند کړئ کیدای شي سوال درته جوړ شي استاد دې ځینې څنګه کولی شي یوزر بند کړو. اوس دا ګوره بیرته مې فعاله کړه دلته راغلم
د ټیک مارک نه مې کلک لرې کړ لرې شو که نه اوس دلته شته ټول وګورئ دی کې ټول شته دي اډمنسټر سلام دا درې وړ زه غواړم بند کړم څنګه بندېږي دا تاسو اوس وګورئ دلته لیکمه نیټ فاصله یوزر فاصله د یوزر نوم کوم یوزر غواړئ بند کې اډمنسټر غواړم بند کړم ښه بیا فاصله سلش په ولیکئ ګورئ موږ سره دوه قسمه سلش دي یو دا سلش دی ګوره مخې دی خواته دی دې ته باکورډ سلش وایي یو دا بل سلش دی داسې مخې دی خواته دې ته فارورډ سلش وایي فارورډ یعنې مخ په وړاندې چې رواني باکورډ شاته رواني دا د سلش په استعمال کوي فارورډ سلش په استعمال کوي دا هم چې ولیکو بیا به ولیکئ اکټیو دوه نقطې سر په سر دې دوه نقطو ته سر په سر په انګلیسي کې کالن وایي یو سیمی کالن دی داسې ګورئ دوه نقطې دي خو لاندې چې دی کامه غوندې دی دې ته سیمی کالن وایي او دې ته کالن وایي دوه نقطې به ولیکئ که چیرې دلته تاسو نو ولیکئ نو په دې معنی چې دغه یوزر فعال حالت نه وباسه غیر فعال کړه انټر زه کلیک کوم اډمنسټر زما څه شو غیر فعال شو ګورئ دلته زه یو ریفرش کوم ریفرش مې چې کلیک کړو په دې چلیپا راغله که رانغله چلیپا او دلته چې راشي وګورئ دې نه ورک شو شته نشته دی نو په همدې شکل تاسو دا نور یوزر هم کولی شئ د سیم ډي طریق نه فعال غیر فعال او پاسورډ یې چینج کړي صحیح ده نو پاسورډ چینج کول خو مې هم درته ویلي وو مخکې ریکارډ کې شته دي بله خبره دا ده چې موږ سره بل ګروپ دی ګروپ دې دپاره استعمالیږي ګورئ زه دلته ما سره مثلا 15 یوزره دي که تاسو زموږ سرور ته لاړ شئ نیټورک سرور کې 10 یوزرو نه زیات دي اوس یو ډپارټمنټ کې مثلا 10 نفره دي مثلا فاینانس ته تاسو لاړ شئ 10 نفره کمپیوټر نه استفاده کوي اوس زه هر یو یوزر جدا جدا جوړوم که زه غواړم چې مثلا فاینانس ته د یو بخش اجازه ورکړم په ځای د دې چې زه څه وکړم د هر یو ته جدا جدا صلاحیت ورکړم ته دا کار کولی شي ته دا کولی شي ډېر وخت نیسي زه څه کوم یو ګروپ جوړوم هغه ګروپ ته یو خصوصیت ورکوم چې دغه ګروپ د دې صلاحیت لري چې لاړ شي دغه فایل وګوري او نور صلاحیت نه لري بیا څه کوم هغه یوزر اخلم هغه ګروپ کې اچوم څومره یوزر چې ته په هماغه ګروپ کې واچې فقط هماغه صلاحیت چې تا دې ګروپ ته ورکړی هغه په ده باندې تطبیق کېږي په ځای د دې چې جدا جدا صلاحیت ورته ورکړې یو ګروپ جوړ کړه صلاحیت ورته ورکړه ټول یوزر یې په هماغه کې واچوه هغه ټول بیا هماغه قانون به تطبیق کېږي صحیح ده نو اوس دلته لکه زموږ ډپارټمنټونه دي که نه فاینانس ډپارټمنټ دی کم صلاحیت لري بل ډپارټمنټ کم صلاحیت لري ګروپ دې دپاره استعمالیږي اوس که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هلته وګورئ موږ سره مختلف ګروپونه دي یو اډمنسټر دی اډمنسټر هر کار ستا په کمپیوټر کې کولی شي که چیرې ته یو یوزر جوړ کړې او هغه اډمنسټر ګروپ ته واچې هغه ستا کمپیوټر کې هر تخریب چې وغواړي کولی شي بل ګوره موږ سره یوزر دی یوزر چې دی دا عام تام صلاحیت ستا په کمپیوټر کې نه لري نو کله چې تاسو ورور ته یا کور کې بل چاته اجازه ورکول چې ستاسو کمپیوټر کې کار وکړي همزمان ته هم استعمالی چې ته نه هغه ته استفاده وکړي هغه ته به اډمنسټر صلاحیت نه ورکوي یعنې هغه یوزر به ممبر د اډمنسټر نه کوي هغه ګروپ کې به نه اچوي هغه به په یوزر کې اچوي چې بیا ډېر تخریب نشي کولی یعنې پروګرام نشي ډیلیټ کولی پوه شو په خبر باندې اوس مثال په طور باندې دلته اوس وګورئ دا سلام صفحه ما مخکې جوړ کړه که نه سیفزاده هم جوړ شوی دی زه غواړم دا وګورم چې دا د کوم ګروپ ممبر دی دا د کوم ګروپ عضویت لري څومره صلاحیت لري په دې به رایټ کلک کوي لاړ به شي چېرته پراپرټیز ته به لاړ شي پراپرټیز ته چې راغلی ممبر آف ته به راشي دا اوس ګوره وایي دا د اډمنسټر ګروپ عضویت لري یعنې دا هر کار چې وغواړي ستا په کمپیوټر کې کولی شي او مخکې تاسو وکړه چې ما پاسورډ چینج کړو یوزر مې جوړ کړو یوزر مې ډیلیټ کړو یعنې صلاحیت یې درلودله خو که چیرې د بل یوزر باندې زه کلیک وکړم دی سلام صافي ته راشم رایټ کلیک کړم پراپرټیز ته لاړ شم ممبر ته لاړ شم وایي دا د یوزر ممبر دی او یوزر ممبر کم کارونه کولی شي دلته راځه د ګروپ ته راځه په د یوزر باندې کلیک کړه دلته ماته اوس وایي دلته معلومات راکوي دلته اوس وګوره ټول معلومات دې ځای کې راکوي که غواړئ بیخي ویې ګورئ په دې ډبل کلیک کړه دلته ماته ښیي چې دا یوزر دغه کارونه کولی شي ګوره users are prevented from making accidental or intentional system-wide changes and can run most program application وایي ډېر هغه مغلق کارونه او هغه اساسي کارونه ستا په کمپیوټر کې دا کس نشي کولی څوک چې ته د یوزر ممبر کې فقط دونه کولی شي ستا کمپیوټر کې پروګرامونه رن کړي اپلیکیشن رن کړي بس نور کارونه نشي کولی او اډمنسټریټر که وګورئ تاسو په دې کې ډبل کلیک وکړئ دلته ماته وایي اډمنسټریټر have complete and unrestricted access to the computer domain دا چې دی عام تام صلاحیت ستاسو کمپیوټر ته لري هر څه کولی شي نو اوس که زه وغواړم چې دا یوزر صلاحیت ورته ورکړم دی هغه ته سلام صافي ته چې صلاحیت نه لري اوس څه کوم په دې رایټ کلیک کوم ځم پراپرټیز ته راغلم ممبر ته
اوس دلته چې دی یوزر دی زه ورته وایم دا د بل ګروپ ممبر کوم د کم ګروپ ممبر کې اډ ته راځه اډ ته چې راغلی اډوانس ته راځئ اډوانس کې فایند باندې کلیک وکړه دلته ټول ګروپونه یوزرونه تاسو ته ښیي دلته اوس وګورئ زه ورته وایم چې دا غواړم د چی شي یوزر ممبر شي د اډمنسټریټر اوکې کلیک کړه اوکې چې دی کلیک وکړه اوکې کلیک کړه هغه نه وروسته اپلای کلیک کړه ګوره د اډمنسټریټر دلته راغی دا یوزر ختموم ترېنه اپلای وکړې اوس دا سړی هم څه شو عامو ته هم ستا کمپیوټر کې صلاحیت لري کار کولی شي هر څه چې وغواړي ډیلیټ کولی شي انسټالولی شي ته به خبر نه یې ستا پاسورډ به هم چینج کړی ته به کمپیوټر ته راځي ستا پاسورډ به کار نه کوي نو کم کسان چې زیات اعتماد پې نه لري یا پوهېږي چې کمپیوټر کې زیات بلد نه دي هغې ته به د یوزر صلاحیت ورکوئ اډمنسټریټر صلاحیت نه به ورکوئ ورته ته که غواړئ بېرته صلاحیت یې ختم کړئ رایټ کلیک کوئ بېرته پراپرټیز ته راځئ ممبر ته راځئ اوس اډمنسټریټر دی تر څو چې بل ګروپ اډ نه کوي تر هغو دا نشي ډیلیټ کولی یو ګروپ باید ولري دلته راغلم بیا اډوانس ته راځم فایند نو باندې به کلیک وکړئ دلته ګورئ ګیسټ هم شته ما سره ګیسټ نه غواړم چې غواړي یوزرس غواړم په دې کلیک وکړه اوکې اوکې بیرته راغی هغه دی د اډمنسټریټر ته ریموو کړه بیرته اپلای اوکې اوس صلاحیت محدود شو هر کار نشي کولی ستا په کمپیوټر کې نو په دې خاطر ګروپ ډېر زیات مهم دی ګروپ تاسو چې کله په دفتر کې یو بل ځای کې کار کوئ ګروپ نه ډېر استفاده وکړئ دا نور چې ګورئ دا نور مختلف قسمه ګروپونه دي چې دا زیاتره په نیټورک کې نور شیانو کې استعمالو مثلا ریموټ ډیسکټاپ یوزر که چیرې یو یوزر د دې ممبر اوسي هغه کولی شي د لرې ځای ستا کمپیوټر ته لاګین شي ستا کمپیوټر کې تغیرات راوړي ریموټلی هغه یوزر ستا کمپیوټر ته لاګین شي په هر صورت تاسو لپاره همدومره معلومات بس دي په یوزر کې بل مونږ سره دې نه پورته که وګورئ شیر فولډر دی شیر فولډر په دې معنی که چیرې زه یو فولډر شیر کړم په نیټورک باندې وغواړم چې بل کس یې استعمال کړي زه دلته یم بره دفتر نه مثلا مالي نه چا زنګ وهي ما ته دا فایل راولېږه هغه ته په کار دی نو زه چې اوس هغه فلش راوړي زه فلش کې دا ورته کاپي کوم ډېر وخت نیسه کوم فولډر شیر کوم هغه ته خپل د کمپیوټر آی پي ورکوم ورته دا زما د کمپیوټر آی پي ده هغه یې رن کې لیکي زما د کمپیوټر یوزر پاسورډ ته ورکوم هغه یې کاپي کولی شي هلته هغه ته خلاصېږي صحیح ده څنګه یو فولډر شیر کېږي ګورې دلته زه راغلم رایټ کلیک مې وکړو نیو ته لاړم نیو فولډر مې جوړ کړ دلته په نوم د ډیټا مې یو فولډر جوړ کړ د چیش په نوم ډیټا په نوم باندې که غواړې دا ته شیر کې په دې به رایټ کلیک کې لاړ به شي شیر ته دلته دې ځای نه موږ کولی شو خو دلته به راشئ په پراپرټیز ته به راشئ پراپرټیز ته چې راغلی شیرینګ ته اصلي طریقه دا ده شیرینګ ته چې راغلی دلته ډایرکټ دې ځای نه هم کولی شیر کلیک کې اډوانس ته راځه زه ورته شیر ډس فولډر دا فولډر غواړم شیر کړمه صحیح ده اپلای مې کلیک کړ اوکې پرمیشن شیانو کې نور ګوتې نه وو هغه بیا وروسته خبرې دي اپلای اوکې اوس دا فولډر شیر شو دا فولډر ما شیر کړل ته راشئ وګورئ شیرینګ کې دا شیر شوی شیرډ اوس که چیرې زه وغواړم چې کوم فولډر زما په کمپیوټر کې شیر شوي دي خلکو سره په دې شیرډ فولډرز باندې کلیک کړه ګوره دلته چې راغلی دیز کې ډېر شیان دي شیرس ګورې سیشن ګورې یا اوپن فایل نو ورته شیرس ګورم وایي تا دغه ځایونه چې دي ستا په هغه کمپیوټر د طریق نه شیر شوي دي وګورئ دغه زیاتره چې دي دا د سیستم د کمپیوټر خو ته نه شیر کېږي دا اوس ګورئ موږ لږ مخکې شیر کړه که نه ډیټا په نوم ډیسکټاپ کې ما سره پروت دی دلته ادرس یې ماته کوي دا چېرته پروت دی وایي ډیسکټاپ کې ډیټا په نوم فولډر دی که چیرې زه دا شیر نه وباسم رایټ کلیک کړم پراپرټیز ته لاړ شم شیرینګ ته دلته شیر ته راغلم دې ځای نه دا آپشن مې لرې کړو او یس اوکې مې کلیک کړو او دلته مې بیا کلوز کړو اوس دا ځای ریفرش کوم وګورئ تاسو ډیټا فولډر څه شو دې ځای نه ختم شو نشته دلته نو دلته چې کوم فایلونه فولډرې ډرایوونه تاسو شیر کړي هغه تاسو ته دلته ښیي نور دونه شیشه پکې نشته فقط دونه چې که چیرې غواړئ تاسو چې کوم فولډر ستا د کمپیوټر نه چا شیر کړی تا ته معلومات نه وي هغه دې ځای نه تاسو ته ښیي کیدای شي یو کس ته خبر نه وي فولډر یې ستا د کمپیوټر نه شیر کړی بل چا سره چې کاپي یې کړي د نیټورک د طریق نه دلته به راځئ تاسو ته دلته ښیي بل راځو ډیوایس منیجر ته ډیوایس منیجر چې دی دا د ستا د کمپیوټر څومره ډیوایسونه دي که ماوس دی که ساوند دی که کیبورډ دی دا ټول تاسو دې ځای نه انیبل او ډسیبل کولی شي فعال او غیر فعال کولی شي د مثال په طور تاسو وګورئ دلته لیکلي آډیو انپوټ آوټپوټ دا یو ډرایور دی ما سره د بلوتوت زما د کمپیوټر چې دا بل ډرایور دی ما سره ګور دا بلوتوت دی اوس زما د کمپیوټر بلوتوت کار کوي دلته که تاسو راشئ دې کې وګورئ دلته کې ما بلوتوت شته دی په بخښنې سره ډرایور انسټال دی نو بلوتوت طریق نه زه کولی شم یو شی د سره شریک کړم دلته راغلم چېرته سرچ کې مې ولیکه بلوتوت مې ولیکه اوس وګورئ بلوتوت زما کار کوي فعاله کولی او غیر فعاله کولی شمه په دې خاطر باندې چې ډرایور انسټال دی خو که چیرې زه وغواړم چې د دې ډرایور بند کړمه دلته راغلم دا ډرایور مې رایټ کلیک کړ ډسیبل مې کړ یس مې انتخاب کړ اوس زما د کمپیوټر بلوتوت کار نه کوي ځکه ډرایور چې دی ډسیبل شوی دی
زیاتره وخت تاسو چې یو ډرایور ډسیبل کوئ ستاسو کمپیوټر ریسټارټ کیږي تر څو چې ریسټارټ نشي هغه تغییرات پکې نه تطبیق کیږي نو کوشش مه کوئ چې زیاتره ډرایورونه خپل ډسیبل کړئ نو بیا دا یا که زه اوس مثلا زیاتره ډرایورونه ډسیبل کړم زما کمپیوټر ریسټارټ کیږي ریکارډ ټول له منځه ځي نو دا اوس وګورئ دلته دا اوس کار روان دی تر څو دا ډسیبل شي د دې خو ریفرش کوم چې زر ډسیبل شي زیاتره وخت نیسي لږ زره دا اوس وګوره مصروف یې که زما کمپیوټر ځکه مهم ډرایور دی د کمپیوټر وایرلیس بلوتوث چې دی زه به داسې وکړم چې دا ریکارډ به پاس کړم تر څو چې دغه تطبیق شي دا تغییرات چې ما راوستي دي پاس نو دا مې بیرته ټاسک منیجر د طریق نه ډسیبل کړ لرې مې که هغه وینډو سر نه مې راوړ نه غواړم چې بلوتوث ډرایور زه خپل څه کوم ډسیبل کړم ځکه کمپیوټر مې بیا جام کېږي او کېدای شي ریسټارټ هم شي په همدې شکل نور ډرایورونه مثلا وی جی اے که چېرې غواړي چې ستا د کمپیوټر ګرافیک ډسیبل شي په دې رایټ کلیک کړه ډسیبل کلیک کړه چې کله چې ستاسو په کمپیوټر کې ګرافیک نه وي تصویر ډېر غټ ښیي که پام کړئ پروګرامونه صحیح نه ښیي کوالټي ډېره خراب وي هغه د دې ډرایور کار دی چې دا انسټال وي بیا هغه مشکل نه پیدا کوي په همدې شکل باندې تاسو وګورئ نیټورک باندې به کار وکړم ځکه نیټورک دلته موږ سره شته نیټورک یا وایرلیس کار وکړم نیټورک ته راغلم غواړم چې دغه وایرلیس ډرایور نه دی دا ډسیبل کړم خپل د کمپیوټر اوس ګوره اوس کار کوي که نه کوي دلته کار کوي زه څه کوم دا ډسیبل کوم دا زما د کمپیوټر وایرلیس ډرایور دی په دې مې رایټ کلیک کړ ډسیبل مې کړ اوس وګوره انټرنیټ به خپل اټومیټیکلي زما کمپیوټر سره بند شي دا اوس ګوره بند شو وای فای کار نه کوي زما د کمپیوټر ولې کار نه کوي ډرایور مې ورته ډسیبل کړ کوم سافټویر چې انسټال شوی چې دا فعاله کړي هغه غیر فعال شو بیرته که وغواړم دا فعاله کړم په دې رایټ کلیک کوم انیبل مې کلیک اوس ګوره بیرته وای فای څه کېږي فعاله کېږي زما د کمپیوټر په دې کلیک وکړئ دا اوس ګوره بیرته پیدا شو راغله نو دې ځینې تاسو ټول ډرایورونه خپل کمپیوټر انیبل او ډسیبل کولی شئ بل دلته ګوره د آډیو د کمپیوټر هم زما ډسیبل شوی په دې رایټ کلیک کوم دا هم انیبل کوم چې بیرته انیبل شي په همدې شکل باندې که چیرې تاسو غواړئ یوزبي بند نه شي ستاسو د کمپیوټر یعنې ستاسو کمپیوټر کې یوزبي کار ونه کړي هر څوک راځي یوزبي وهي وایرلیس راځي هغه وایرس ستاسو کمپیوټر ته ننوځي که غواړئ چې یوزبي پې بنده کړئ دا ګوره لاندې لیکلي یونیورسل سیریل بس کنټرولر یوزبي څه معنا یونیورسل سیریل بس دا یې معنا ده په دې باندې به کلیک وکړئ دې کې مختلف یوزبیګانې دي مثلا دا اوس یوزبي وګوره دا یو ډرایور دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی صحیح ده نو زه څه کوم چې مثلا ګوره دې څو دانه ډسیبل کوم چې ما ته معلومات وشي چې زما ماوس ګوره دا زما ماوس وایرلیس یوزبي ده که نه دا زه ډسیبل کوم چې دا بندېږي که نه کېږي په دې مې رایټ کلیک وکړو دا مې ډسیبل کړو یس مې انتخاب کړو کار کوي زما دا بل ډرایور یې مخله څه کوم په دې مې رایټ کلیک کړو دا مې واغسته وبخې دا مې ډسیبل کوم ان انسټال مې کړه دا مې ان انسټال کړ وګوره زما موس کار نه کوي لاړه ډسیبل شو ځکه یوزبي مې بنده کړه ډرایور یې دوه ډرایور یې بند کړې دا هم کار نه کوي اوس نو دا پورټونه هم کار نه کوي دا ماوس جوړ دی خو دا یوزبي مې چې اوس اچولې ده دا کار نه کوي پکې دا فکر وکړئ فلش دی کار نه کوي زه څه کوم د دې ماوس د طریق نه د خپل کمپیوټر ماوس د طریق نه څه کوم هغه بیرته انیبل کوم څنګه انیبل کېږي په همدغه کمپیوټر په نوم باندې رایټ کلیک کوم دلته راځم ورته سکن فور هارډویر چینجز په دې مې چې کلیک وکړو کوم ډرایورونه چې په کار یې هغه خپله بیرته راځي ورته انسټال یې ګوره دا انسټال کړه بیرته لګیا دی اوس هم انسټالیشن روان دی ماوس مې بیرته څه شو فعال شو یوزبي پورټونه زما د کمپیوټر بیرته فعال شو نو د ډیوایس منیجر نه تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر ډیوایسونه انیبل او ډسیبل فعاله یا غیر فعاله کوي دا بله موضوع بل ډسک منیجمنټ ډېر مهم اپشن دی زیاتره کسان تاسو چې کله کمپیوټر اخلئ هغه تاسو ته د ریم په باره کې معلومات راکوي چې ستا کمپیوټر کې دونه ریم دی دونه پروسسر دی دونه هارډس دی ریم شیان خو موږ معلومولی شو کوم ځینې معلومولی شو چې رن ته لاړ شو رن کې ولیکو DXDIAG انټر کلیک کو ما ته معلومات راکوي چې زما د کمپیوټر ریم څومره دی ماډل یې څومره دی پروسسر یې څومره دی ګورئ ما ته وایي ستا د کمپیوټر نوم دا دی ډیسکټاپ 14 وینډوز چې د انسټال کړی وینډوز 10 پرو 4 بیټه ده ژبه یې انګلیسي ده کم کمپیوټر چې ته استعمالوي دغه کمپنۍ ډیل ده ماډل یې لټیټیوډ 450 دی 22 ورژن یې دا دی پروسسر څومره دی انټل پروسسر دی ستا د کمپیوټر کور آی 5 دی 2500 پروسسر دی البته 4 سی پی یو صحیح ده او ریم یې 8 جی بي ریم دی که ګرافیک یې غواړئ دلته تاسو ته معلومات راکوي یو تقریبا شیر ګرافیک زما د کمپیوټر 4 جی بي دی او هغه چې دی ډیډیکیټ ګرافیک چې دی زما بیخي کم دی خو هارډس دلته ماته نه ښیي چې ستا د کمپیوټر هارډس څومره دی که هغه غواړئ دوه طریقو نه کېږي یو چې کله تاسو کمپیوټر چلانوئ یو بش دی په نوم د بایوس ته چې لاړ شئ هلته تاسو ته ښیي
اصلي او حقيقي هارد ډیسک دلته تاسو ته کوي چې تاسو کمپیوټر کې څومره هارد ډیسک دی ډیل کمپیوټر کې F2 چې کلیک کوي تاسو د بایوس خلاصيږي کمپیوټر چې چالان کوي اتوره صفحه چې راځي یو F2 دی یو F12 راځي دلته F2 تاسو بایوس ته وړي او F12 چې تاسو بوت مینو ته وړي بل دې نه کیږي ما کمپیوټر باندې برایټ کلیک کې منیج ته بلاړ شي منیج ته چې راغلی د صفحه خلاصيږي دلته بلاړ شي ډیسک منیجمنت ډیسک منیجمنت کې اول خو ماته دا کوي چې ستا کمپیوټر سره څو دنه هارد ډیسک وصل دي ګوره ماته وایي بیسک په دې معنی چې ستاسو کمپیوټر سره یو ډیسک 0 یو هارد ډیسک وصل دی او دا هارد ډیسک تاسو بیسک دی بیسک په دې معنی چې ډاینامیک شوی نه دی عادي حالت باندې کار کوي دا تاسو کچیر دلته بل هارد ډیسک وصل اوسي دلته ډیسک 2 کې ګوره زه څه کوم فلش وصل کوم هغه ته نمبر ورکړي ډیسک 2 کمپیوټر فلش مې راوړی دا دی فلش مې وصل کوم دا اوس وګورئ کمپیوټر سره فلش وصل کړه دلته یو بل ډیسک هم پیدا کیږي ډیسک 1 دا ډیسک 0 شو دا ډیسک 1 شو ما ته وایي دا هارد ډیسک ستاسو تقریبا 400 څو دی 415 جی بي دی 1500 جی بي دی تقریبا 415 جی بي ښیي که زر جی بي اوس یو ټي بي اوس هغه 900 درویشت دی که څومره جی بي تاسو ته ښیي دا زما فلش ته وګوره ما ته وایي 10 جی بي دی دا 32 جی بي دی ډیسک 2 راغی دلته ماته دا مې ختم کړی چې بیرته مې لرې کړ ختم شو نو دې ځای نه موږ ته یو هارد ډیسک چې 100 جی بي هارد ډیسک تاسو بل 100 پارټیشن دي که زه کمپیوټر ته لاړ شم کمپیوټر کې ماته ښیي ګوره دس پی سي باندې مې کلیک کړی یو ډرایو دی 2 ډرایو دي وایي که نه 2 ډرایو دي خو په حقیقت کې ستا په کمپیوټر کې 1 2 3 4 ډرایو دي دا 2 ډرایو چې دي دا 1500 ام بي او دا 500 ام بي دا سیستم ډرایو دی چې کله ته کمپیوټر کې وینډوز انسټالای ځان ته بعض ډرایوونه چې دوی ته پکار دی هغه جوړوي درته خو تا ته یې نه ښیي هغه هایډ کوي ځکه چې نشي ته یې فارمټ کې ټوله وینډو به دې خرابه کړي نو زمونږ یو سی ډرایو دی یو ای ډرایو دلته موږ سره شته دي که غواړې چې یو هارد ډیسک ختم کړي یا یې ډیلیټ کړي بیخي اوس دا وګوره دلته ما سره 215 جی بي یو ای ډرایو دی دا ای ډرایو زمونږ نه دی دا څو جی بي دی 215 جی بي دی که غواړې بل پارټیشن جوړ کړي نه ګوره ډېر ځای خالی دی زه غواړم یو بل ډرایو جوړ کړم هغه د دفتر فایلو دپاره چې په هغه کې صرف د دفتر فایلونه واچوم نو سره رقم کې دلته به راځي په همدغه ډرایو رایټ کلیک به وکړې شرینک ویلم باندې به کلیک وکړې په دې چې د کلیک وکړو ما ته اوس دا کمپیوټر هغه کوي ګوري چې څومره اندازه باندې زه کولی شم بل ډرایو جوړ کړم ما ته وایي ته 192 جی بي په اندازه باندې کولی شي ځان ته بل ډرایو جوړ کړې دې نه اخوا ته نه شي کولی ځکه هغه نیول شوی دونه ځای زه ورته هم دونه زما زیات نه دی پکار 3 جی بي مې ولیکه 3 جی بي تقریبا 100 جی بي راځي 1,3,000 مې ولیکه وبښئ 1,3,000 تقریبا 100 جی بي راځي نو شرینک باندې مې کلیک وکړه وګورئ ما سره یو بل ډرایو جوړ شو 100 جی بي او دې نه کم شو دا څو شو 1,4 شو دلته تر اوسه نه دی راغلی دلته ولې نه دی راغلی تا کوټه جوړه کړه تعمیر کې د کوټه واچوله خو تر اوسه د رنګمالي او دا نور کارونه نه دي کړي دا به ته جارو کوي هغه نه بعد به هغه اماده د استفادې کېږي څه رقم کې دلته به راشي دا اوس ګوره انالوکیټډ دی په دې به رایټ کلیک کې نیو به انتخاب کې ځای شته دی خو کوټه ساختمان نه دی جوړ کړی پکې نو نیکسټ باندې به کلیک وکړي همدونه اندازه ورته ورکړي او دونه اندازه ورکوم نیکسټ به کلیک او څه نوم ورته ورکړي چې اف ورته راشي جی راشي ډي راشي څه نوم ورته ورکړي زه ورته هم دا اف صحیح ده بیا نیکسټ باندې کلیک وکړه فارمټ کې که نه فارمټ کې ورته نه فارمټ کې په کوم شکل فارمټ کې په انټرفیس باندې کوم بل فارمټ غواړو نه هم دا صحیح ده نوم ورته څه ورکوي ورته چې نوم ورته ورکوم آفس ډیټا په نوم باندې دا نوم ورته ورکوم بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړو او فینش باندې زه کلیک کوم چې کله فینش باندې ته کلیک وکړې ستا کمپیوټر کې به بل پارټیشن جوړیږي چې به جوړیږي بل پارټیشن جوړیږي نو اوس دلته ماته یو میسج راکوي وایي که چیرې ته دا پارټیشن جوړ کړي ستا هارد ډیسک نه دی د بیسک نه ډاینامیک ته اوړي ډاینامیک بیا زمونږ کارونه محدودوي زیات کارونه پکې موږ نشو کولی زه ورته وایم چې نه غواړم چې زما هارد ډیسک چې شي ډاینامیک شي دلته مې نو باندې کلیک وکړو دا مې بیرته کینسل کړه دا پروسه نو په دغه طریق تاسو کولی شئ بل پارټیشن څه کوي جوړ کړئ په کمپیوټر کې بله خبردار که چیرې ستاسو کمپیوټر کې خالی ځای اوسي او دا وغواړي دا خالی ځای د بل ډرایو سره یو ځای کې مثلا زما یو اتاق دی تعمیر کې ځای وړکی د خوا خواته نور ځای لرم دا دیواله منځ کې ډیلیټ کوم ورته هغه داسې یو ځای کوم غټه کوټه جوړوم نو دا داسې معنا ورکوي اوس ګوره دلته ما سره 144 جی بي یو ډرایو دی خو 100 جی بي نور خالي لرم دا غواړم داسې یو ځای کړم څه رقم چل به وکړي په همدغه ډرایو چې تاسو جوړ کړی دی مخکې په دې به رایټ کړئ دې سره غواړي یو ځای کړي که دې سره غواړي یو ځای کړي دې سره زه غواړم سی ډرایو سره نه یو ځای کړي دلته راځم ګوره لیکلي دي ایکسټینډ وایلم ایکسټینډ معنا دا زه غواړم پراخ کړم ځای غټ کړم په دې چې د کلیک وکړو
ما ته وایي نیکسټ کلیک ما ته وایي تقریبا 100 جی بي ځای لري ورته همدغه ده سره یو ځای کا بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړو او فنش باندې مې کلیک وکړو ګوره هغه ځای ورک شو د سره یو ځای شو دا 215 جی بي شو مخکې 140 جی بي اوس 215 جی بي په دې شکل تاسو کولی شئ کمپیوټر کې څه وکړئ پارټیشن وکړئ ګوره ډرایو مې ډیلیټ کو سپیس مې ورته کم کو بل ډرایو مې جوړ کو بیرته مې سپیس زیات کو بل ډرایو کې مې واچو که غواړئ تاسو یو مهم ډرایو دی مثلا دغه ای ډرایو نه دی دا ډېر مهم دی زه نه غواړم چې دا نور کسان دې ته لاسرسی پیدا کړي دا ورک کړم بیخي د صفحې نه صحیح ده څوک یې ونه ګوري په همدې ډرایو به رایټ کلیک وکړئ لاړ به شئ چېرته دلته یو کمانډ په نوم د چینج ډرایو لیټر ان پاتس په دې به کلیک وکړئ چې په دې م کلیک وکړو ریموو به کلیک کوئ فارمټ کوئ به نه چې رایټ کلیک کوئ فارمټ هر څه به ولېږئ کوټې سنګي ته که ډیلیټ هم کلیک وکړو که فارمټ هم کلیک څه چې دي ټول ختمیږي پکې دلته به دیز ته راځئ ګوره چینج ته به راشئ فارمټ باندې کلیک ونه کوئ دلته چې راغی ریموو باندې کلیک وکړئ یس کلیک اوس راځه ته وګوره ستا کمپیوټر کې بل ډرایو شته یو سی ډرایو د بل نشته دی که چیرې یو کس دلته راشي رن کې ولیکي ای ډرایو راوړه به ای ډرایو بیخي نشته ستا کمپیوټر کې بیرته به څه چل کوې راځئ به دلته به راځئ دلته چې راغلی رایټ کلیک به وکړې دې ځای کې بیرته چینج ته به راشئ اډ باندې به کلیک وکړئ فقط اوکې به انتخاب کړئ بیرته ستاسو ډرایو پیدا شو دا اوس وګورئ راغی که رانغی بیرته راغی دلته مای کمپیوټر زه خلاصوم دا وګوره بیرته ډرایو راغی په دې شکل تاسو یو ډرایو هایډ کولی او شو کولی شئ بل که غواړئ چې یو ډرایو فارمټ کړئ فلش زه اچوم زه خپل فلش فارمټ کوم دې کې دونه خاص شی نشته دی دا مې واچو فلش زما کمپیوټر سره وصل شو دغه غواړم زه فارمټ کړم په دې رایټ کلیک کا رایټ کلیک چې دی وکړه دلته چیرې یو کمانډ په نوم ده فارمټ باندې مې کلیک وکړئ رایټ کلیک فارمټ یس مې انتخاب کو نو کویک فارمټ غواړئ تیز فارمټ شي که نه سلو فارمټ شي که سلو فارمټ غواړئ دې نه کلیک لرې کړه که غواړئ تیز فارمټ شي دې باندې کلیک وکړه نوم یې څه غواړئ نوم یې همدا صحیح دی ورته مو صحیح ده کومه سي فارمټ ورکړئ این ټي اف ایس ورکړئ که نه فیټ فارمټ ورکړئ این ټي اف ایس معنا نیو ټیکنالوجي فایل سیستم اوکې مې کلیک کړ یس مې اوکې مې انتخاب کو اوس وګورئ زما فلش فارمټ کېږي فارمټینګ روان دی پروسه روانه ده چې کله دا پوره شي دا فارمټینګ آپشن ته ورکېږي بیا دې ځین هم تاسو کولی شئ ګورئ اوس زما فارمټ پوره شو د فلش هیلتي راغی نو زه که اوس راشم مای کمپیوټر ته دلته دس پی سي باندې کلیک وکړم زما فلش شته نوم یې صاحبزاده راغلی او کلیک کوو کې داخل کې هېڅ شی هم نشته ورته صحیح ده که غواړئ دا پارټیشن فلش څو برخو باندې تقسیم کړي کولی شي ډیلیټ باندې کلیک کوئ څو برخو باندې تقسیم کړي لکه ما چې مخکې ته ویل کوټه کوټه یې کوي که نه پارټیشن څه ته ویل کېږي کوټې ته ویل کېږي غواړئ خپل کمپیوټر په څو کوټو تقسیم کړي نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر کې پارټیشن وکړئ فارمټ کړئ ډرایو خو متوجه اوسئ که داسې نه شي چې داسې یو مهم ځای درنه فارمټ شي او بیا هغه بیا ریکور کوئ ډېر په مشکله باندې ریکور کېږي دې پورې سوال لرئ نشته سوال بل موږ سره نور شیان ډېر دي پکې خو هغه باندې خبرې نه کوو مثلا سروسز ان اپلیکیشن دی که غواړئ یو بخش فعال او غیر فعال کړئ دلته راځئ سروسز ته مثلا غواړئ د خپل کمپیوټر وینډوز اپډیټ دایمي بند کړئ دلته راځئ وینډوز اپډیټ باندې کلیک وکړئ ډبلیو انتخاب کړئ ډبلیو وینډوز اپډیټ لاندې دی وینډوز اپډیټ راځي دا ګور وینډوز اپډیټ دا پیدا شو که غواړئ دا بیخي بند شي په دې ډبل کلیک وکړئ دلته ګور منوال انتخاب شي زه ورته چې ډسیبل کا نو یو دا سټاپ کوم چې سټاپ مې کلیک کو دغه نه وروسته بیا دا ډسیبل کوم چې ډسیبل دی که ستا کمپیوټر وینډوز عمر کې نه اپډیټ کېږي خپل په سر باندې صحیح ده اپډیټ په باره کې موږ خبرې کړې وې که سیټینګ کې چې څنګه موږ وینډوز اپډیټ کولی شو هغه درس موږ مخکې ویلو په همدې شکل نور آپشنونه تاسو دې ځینې انیبل او ډسیبل کولی شئ کوم سروس چې ستا په کمپیوټر کې روان دي که ساوند اوسي نور شیان هغه دې ځینې تاسو انیبل او ډسیبل کولی شئ خو زه دا بیرته کینسل کوم زه ورته چې نه دا دې اټومیټیک اوسي منول دې اوسي صحیح ده اپلای مې کلیک او اوکې مې کلیک زه دا نه ډسیبل کوم ځکه زه غواړم زما کمپیوټر اپډیټ شي چې نوي سیستمونه زما کمپیوټر ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډ شي دا اوس تاسو د نن ورځې درس کوم دوستان چې زموږ درسونه د یوټیوب د طریق نه ګوري نو که چیرې ستاسو زموږ نور درسونه پکار دي یوټیوب ته به لاړ شئ وبلیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل درته خلاصیږي هغه ځای نه تاسو کولی شئ مختلف پروګرامونه چې ما ریکارډ کړي هغه ډاونلوډ کړئ که کوم سوال لرئ دا زما د واتساپ نمبر دی نو کولی شئ ما سره خپل سوال شریک کړئ او که دا درسي مواد نور شیان پکار دي لکه پی ډي اف فایل کې یا ورډ فایل کې دغه ایمیل باندې ما سره کولی شئ خپل ایمیل راولېږئ زه تاسو ته فایل نه درلیږم